سلامونه دوستانو د غزل جاوید مور په داسې کوم مشکل کې ګیره ده چې اوس سوشل میډیا ته راغلی ده او د خلکو نه کوم غوښتنه چې د هغه کوي چې ما سره باید مرسته وکړئ. دوستانو غزل جاوید باره کې څه ویلي دي؟ غزل جاوید باره کې هم دې څه وخت وړاندې داسې څه خبرې کړې وې چې هغه ما ته خوب کې راځي او یعنې خپلو مینهوالو نه غوښتنه کوي چې سندرې دې ناوري. زما د هغې باره کې مور مکمل انټرویو هم ورکړې وه چې هغې ټولو پښتنو سره مینه کوله، پښتانه هم هغې سره مینه کوي، خو مهرباني وکړئ د هغې سندرې اوس مهال چې د مور کومه وینا ده نو د مور په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زما زوی چې کوم دی د هغه په جیل کې پروت دی او د هغه تقریبا ډیر وخت شوی دی، نو په هغه باندې 30 لک روپۍ لګي د دغه روغې جوړې باره کې او د دغه پیسو غوښتنه هغې د غزاله جاوید د مینهوالو نه کړې ده چې ما سره د دغه 10 لکو روپو مرسته وکړي چې زما د زوی را خلاص شي. او داسې هم ویل کېږي چې د دې زوی په څه کارنامه څه غلط کار یې کړی او کارنامه خو ورته نشو ویلی، خو کېدای شي څه مړی یې کړی، قتل یې کړی وي یا یې بل څه داسې کار کړی وي، یعنې د منشیاتو کار وي. نو دغسې کوم په جیل کې چې بندېږي نو دغسې کار د وجې بندېږي، نو د زوی هم دغسې څه حرکت کړی دی. نو اوس مهال هغه په جیل کې دی او دا د پښتنو نه غوښتنه کوي چې موږ سره 10 لک روپۍ مرسته وکړئ، یعنې د غزاله جاوید کوم مینهوال چې دی په هغوی باندې غږ کړی دی. نو دوستانو دا و د غزاله جاوید د مور پیغام چې تاسو سره مو مخې ته کېښودو، تاسو سره مو شریک کو. تاسو ته ما دا هم ویل چې دی د هغې نه وړاندې هم د غزاله جاوید یو پیغام شریک کړی، نو دا هم یو ښه خبره ده. د هغې سندرې ما اورئ ځکه چې یو انسان مړ شي نو څوک چې هم د هغې سندرې اوري هغې ته پرې ګناه میلاویږي. الله پاک دې موږ تاسو اخره خاتمه په ایمان کړي او د دغسې سندرو نه بېهودګۍ نه او کوم کار باندې چې الله پاک ناراضه کېږي نو الله پاک دې موږ تاسو د هغسې کارونو نه وساتي. ویډیو لایک کړئ، مزید معلومات او نور اپډیټ به تاسو سره په نور ویډیوګانو کې شریکوم.